د دینونو او پیغمبرانو ضرورت څه دی؟ خدای ولې اجازه ورکړه چې نور دینونه بدل یا خراب شي؟ تاسو څنګه پوهیږئ قرآن کریم نه دی بدل شوی؟ آیا یو ماشوم د سړک په منځ پرېښودلی شي چې خپل کور پیدا کړي؟ نه، هیڅ کله له یو دین څخه زیات نه و، هیڅ کله. ځکه قرآن عیسویانو او یهودیانو ته مخامخ خبرې وکړې. قرآن د ټول انسانیت لپاره راغلی دی. زموږ د پوښتنو او ځوابونو برخې ته ښه راغلاست. موږ غواړو ځینې سختې پوښتنې وکړو، هغه پوښتنې چې بېدینه یعنې ملحدان یې کوي. زه تیار یم. د دینونو او پیغمبرانو ضرورت څه دی؟ د خلکو د لارښوونې لپاره که د ژوند نقشه ونه لرئ، ژوند به څنګه تېروئ؟ باید ځینې حدونه او اصول وي. منزل ته د رسېدو لپاره لارښوونې پکار دي. د ژوند هدف دین او پیغمبران واضح کړی دی. پیغمبران لارښوونکي دي او دین د ژوند نقشه ده. په دنیا او آخرت کې بریا. آیا موږ دا پخپله نشو پوهېدلی؟ یو ماشوم په سړک یا یو سړی په لاره پیدا کولی شي پرته له قطبنما یعنې کمپاس نه؟ باید ستوري او د تېرو خلکو قدمونه وڅاري. لارښوونې بیخي ډېرې ضروري دي. ته یو سړی په دښته کې بې لارښوده نشي پرېښودلی. هر انسان په ژوند کې لارښوونې ته ضرورت لري. آیا د ژوند هدف بې له پیغمبره پیدا کېدای شي؟ دا ناممکنه ده. ځکه د ژوند هدف به د هر سړي جلا جلا وي، له یو کلتور او یو وخت څخه بل ته. بیا به د ژوند په میلیاردونو هدفونه وي. خدای پیغمبران را لېږلي چې موږ ته اصلي هدف ووایي. لکه یو موټر چلونکي کمپنۍ چې لارښود یعنې کتابګوټ کې را لېږي. دوی درته وایي چې موټر څنګه وچلوئ. زموږ پیدا کوونکی ښه پوهېږي چې موږ څه ته ضرورت لرو. د ژوند هدف موږ ته پیدا کوونکی راښیي. د هغه لارښوونې له هر چا ډېرې مهمې دي. خدای ولې اجازه ورکړه چې دینونه بدل شي؟ ځکه چې هغه د تل لپاره نه و. هغه د ځانګړو خلکو او ځانګړو وخت لپاره و. هغه د تل پاتې کېدو لپاره نه و جوړ شوي. هغه وروستی پیغام نه و. لکه بني اسرائیلو ته چې پیغمبران راغلي وو. پیغامونه هر ښار او هر قوم ته لیږل شوي وو. کله چې کار وشو پیغام هم ختم شو. ځکه چې وروسته بل نوی پیغام راتلونکی و. دا د الله جل جلاله یو ځانګړی حکمت و چې په آینده کې یو نوی شی یعنی اسلام راتلونکی دی. تل د یو قوم لپاره یو دین و. هغه خلک چې په خپله سیمه کې ایثار وو، پخوا خلکو د نن په څېر سفرونه نه کول. دوی په خپلو سیمو پورې محدود وو. لوط علیه السلام خپلو خلکو ته راغلی و. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام قوم ته نه و تللی. عیسی علیه السلام خپله دنده ترسره کوله. په یو وخت کې دوه پیغمبران کیدی شي. یو پیغام د یو قوم لپاره و، هغوی ته بل کوم پیغام نه و. قرآن کریم بې ساری یعنې منفرد دی. کله چې نړۍ بدله شوه او خلک سره نږدې شول، نو قرآن عیسویانو او یهودیانو ته خبرې وکړې. قرآن بت پرستانو ته هم وینا وکړه. قرآن ټولو خلکو ته خبرې کوي. قرآن د ټول انسانیت لپاره راغلی دی. څنګه پوهیږي چې قرآن نه دی بدل شوی؟ ځکه موږ سره د صحابهو د وخت نسخې شته. هغه نسخې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردانو لیکلې وې. یوه نسخه یې په ترکیه توپکاپي محل کې ده. په سن پیټرزبورګ، تاشکند او مصر کې هم شته. د صنعا نسخې هم ثبت شوي دي. موږ د قرآن د لومړۍ پیړۍ قرآن لوستلی شو. خلکو له همدې نسخو تلاوت کوو. دا بیخي یو شان دي، کټ مټ ټکي په ټکي. د نن ورځې قرآن د صحابهو له نسخو سره هیڅ فرق نه لري. په دې ډول موږ پوهیږو. موږ به له نورو سختو پوښتنو سره بیرته راشو. کومه ستونزه نشته. موږ به پوره هڅه وکړو.